د تاریخ له زرینو پاڼو. سل کاله وړاندې موږ داسې عظیم خلافت له لاسه ورکړ. د عثماني خلافت په واکمنۍ کې د نړۍ په بحر او بر باندې د اسلامي پوځونو راج چلیده. د عثماني خلفاو او سلاطینو په ځانګړي امر باندې د مکې او مدینې منورې د شرف او حیثیت په احترام کې تر 300 کلونو پورې په بحیره احمر یا سور سمندر کې د اروپایي سمندري بیړیو او جهازونو په تګ راتګ او تیرېدلو باندې مکمل بندیز و. د تاریخ له زرینو پاڼو.